یوه له هغه کارخونو څخه چې له 100 څخه ډیر راستانه سوي هیوادوال په کار ګمارلي دي. د هیواد په لویدیځ کې د اوسپنې تولید یوه کارخونه د دې شرکت مشر ټینګار کوي چې دوی لا هم د راستنېدونکو کډوالو لوی شمیر ته د کار د ډیرو فرصتونو د برابرولو لپاره کار کوي. الحمدلله از وقتی که تعداد برادرها و دوستای ما که از کشور همسایه عودت کردن در افغانستان و بالخصوص در ولایت هرات، ما الحمدلله تا فعال بالای 100 نفر از هموطنان مصروف کاروبار در فابریکه ما جلب و جذب شدن. ما ان شاء کوشش میکنیم که وسط کار گسترش بدیم. بیشترین از هموطنان ما که عودت میکنه باید ما زمینی کار برایشان ایجاد بکنیم. یو شمیر راستنیدونکي چې په دې وروستیو کې په دې کارخونه کې کار پیل کړی دی د صنعت د پراختیا او په هیواد کې د کار فرصتونو د رامنځته کېدو څخه خوښ دي. خواست ما از افراد تاجری که در افغانستان هستند باید زمینه کار برای جوانان مساعد بسازند، سرمایه خود را در خارج از کشور به مصرف نرسانند، بیاین در داخل افغانستان سرمایه گذاری کنند تا اینکه جوانای ما مصروف کار باشند. وقتی که در کشور خودم کار باشه شاید بتونیم زندگی خود را بچرانیم. خب چی بهتر از کشور دیگه مردم؟ به هر کشوری که حالا میبینیم جوانای افغانستان به هر طرف ما را قاچاقی به یک سختی اونجا میرسه، باز دوباره از اونجا اخراج منه. اخراج اگر نکنم که چی فایده؟ باز 100 سالم شب افغانی است. یعنی اینجا یک کانتینر درست کردیم، ان شاءالله از این یک نفقه روزی حلال به دست میارم با خانه و با اولادایم. خدا رو شکر ما راضی هستم الحمدلله. له بلې خوا د هرات صنایعو او کانونو خونه هم ټینګار کوي چې د دې ولایت په صنعتي ښارګوټو کې د یو شمېر هغو هیوادوالو د جذب پروسه چې هیواد ته راستنه شوي دي دوام لري. حدود 6,500 نفر ما با کار گرفتیم رسمی و او تا که کارخانه‌دارا خود از اونا مستقیم هم کسایی رو به کار گرفته، حداقل 5-6 هزار نفر اونا به کار گرفته که ما میتونیم کنار 12,500 نفر بگیریم و هر مهاجری که به کار ضرورت داشته باشه ما کارخانه‌های ما آماده که اونا رو به کار بگیریم. د یادونې وړ ده چې د هرات صنعتي ښارګوټي کې د ځینو تولیدي فابریکو چارواکو تل د ځوانانو په ځانګړې توګه راستنېدونکو کډوالو ته د کار جذب په اړوند خپلې ژمنې تکرار کړي دي.